سیار کې مزه نشته او سما کې مزه نشته. سیار کې مزه نشته او سما کې مزه نشته، ظالمه زمانه ده په هیچا کې مزه نشته. نو چې ما به په زړګي باندې سوری کړي، چې ما به په زړګي باندې سوری کړي، مغرور یې اوس د هغه شان ښکلا کې مزه نشته. او خاورین صاحب دا ښکلي سادهګان نه دي چې نورو پسې ځغلي، دا ښکلي سادهګان نه دي چې نورو پسې ځغلي، زمونږ د تندیو په رڼا کې مزه نشته. نو رهبر راته ویل چې بس دا نورې سلګۍ پرېږده، رهبر راته ویل چې بس دا نورې سلګۍ پرېږده، هغه خو ښه تیاره ده خو تا کې مزه نشته. او خپل عشق په سر اخیسته ده په هورو پسې ګرځي، خپل عشق په سر اخیستی ده په هورو پسې ګرځي، زمونږ د بر کلي په ملا کې مزه نشته. او قربان سړیه په ژړا شه ځان په کاڼو باندې وله، سړیه په ژړا شه ځان په کاڼو باندې وله، سړیه په ژړا شه په خندا کې مزه نشته. او نورزیه دروغ وایه او په خلکو باندې ګرځه، نورزیه دروغ وایه او په خلکو باندې ګرځه، رښتیا ده چې رښتیا کې مزه نشته. قربان د یوټیوب او پاڼې درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ به وئ او زموږ پروګرام به واورئ. خوست ولایت ته راغلي یو او دلته مو خوږ ژبی او تکړه شاعر حضرت الله نورزی صاحب مېلمه کړی. په دې هیله چې له دې پروګرامه به تاسو ډېر خوند واخلئ او د ده شاعرۍ نه به هم تاسو خوند واخلئ. نورزي صاحب ته په لومړي سر کې ښه راغلاست وایو. نورزي صاحب تاسو ښه راغلاست وایئ، لږ معرفت وکړئ دوستانو ته تر هغه چې ودې پېژني. مننه خورین صاحب، زه هم په خپل وار سره ستاسو د یوټیوب او د پاڼې ټولو قدرمنو مینوالو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وړاندې کوم. خوښه او خوشحاله یم چې تاسو د دومره لرې ځایه تر مونږه راغلی، ستاسو قدمونه پر لیمو هر کله راشئ. نوم مې نهضت الله تخلص نورزی د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ یم چې اوس فلحال په خوست کې محصل یم. نورزی صاحب دا راته ووایه چې په لومړي سر کې هغه شعر چې مثلا یا غزل چې څه وي، نظم وي، له دوستانو سره شریکه چې تر څو خوند ترې واخلي. مننه خورین صاحب. د غزل نه مخته یو دوه بنده دي چې د لمانځه وروسته دعاوې په خپل ځان ونه کړي، چې د لمانځه وروسته دعاوې په خپل ځان ونه کړي، هغه سړی به دې حالاتو کې ګزران ونه کړي. قربان چې د لمانځه وروسته دعاوې په خپل ځان ونه کړي، هغه سړی به دې حالاتو کې ګزران ونه کړي. د دغې ښار له ناامنۍ نه نور تنګ شوی یمه. حورین صاحب د دغې ښار له ناامنۍ نه نور تنګ شوی یمه، داسې ورځ نه وي چې سړی پکې خفګان و. مکمل غزل ده چې راته یې سر باندې چړي ایښي دي، راته یې سر باندې چړي ایښي دي، د ژوند قاتل را باندې پښې ایښي دي. نو زه د حق خبرې څنګه وکړم، چې دوی مې وینو ته پیالې ایښي دي. او د دې سړي د ژوند کیسه به څه وي خاورین صاحب، د دې سړي د ژوند کیسه به څه وي چې په قبرونو یې ډیوې ایښي دي. دوی د ژوندیو قدر هیڅ ونه کا، په مقبرو یې ګلدستې ایښي دي. او ستا ملاقات ته مې ګلرنګې جنۍ، ستا ملاقات ته مې ګلرنګې جنۍ، په خپل ځان شپږ دانې روژې ایښي دي. قربان او مغروره خلکو ته یې نه خلاصوي، مغروره خلکو ته یې نه خلاصوي، نورزي خپل زړه ته دروازې ایښي دي. ډېر عالي، ډېر ښایسته. قربان نورزی صاحب څومره وخت کېږي شاعري کوي؟ خورین صاحب تقریبا د اووم سیم نه رادېخوا ما به باچا صاحب ته هم ډېر ویلي، شاید لیدونکي ځینو لیدلي دي. د اووم سیم نه را په دې خوا دا د پوهنتون دورې ته راورسېدو تقریبا 8 کاله خو کېږي. علت د دې څه و چې ته شاعري وکړې؟ د حالاتو خو د جبر فیصله کړې ده، څنګه یې ومنم پر ما یې اغېزه کړې ده. ځان دې هوښیار ساته نادانه ولې نه پوهېږې، اغیار زمونږ په سرونو معامله کړې ده. زما د شعر علت د حالات دي. خورین صاحب زما چې کوم غزل ډېر خوښېږي یا دغه یو دی ما ډېر بار ویلی دی او تاسو ته یې هم وایم، خدای دې وکړي چې د اورېدونکو هم خوښ شي چې هم په بر مې زړه چاودله هم په لرو، هم په بر مې زړه چاودله هم په لرو، هېڅ سړی مې پوه هم نه کړو په خبرو. خورین صاحب هم په بر مې زړه چاودله هم په لرو، هېڅ سړی مې پوه هم نه کړو په خبرو. او یاره ځکه چې الله ورسره ملو،
یاره ځکه چې الله ورسره مل و احمدشاه بابا مات نه شو په لښکرو ډېر عالي قربان او یو تنه یې چې له تا نه ګیلې وکړم یو تنه یې چې له تا نه ګیلې وکړم زه په زړه باندې داغلی یم اکثرو ډېر عالي قربان او بې له تا به پکې هېڅ خوشحاله نه یم بې له تا به پکې هېڅ خوشحاله نه یم که خدای سل چاته بنګله راکړي د زرو او چا مو ځمکه په بلو پلورله یاره چا مزې وکړي زمونږ په نخترو یو ځل بیا دغه وایه ډېر قربان چا مو ځمکه په بلو پلورله یاره چا مزې وکړي زمونږ په نخترو چې تر څو پورې قوي اتحاد نه وي چې تر څو پورې قوي اتحاد نه وي امن نه راځي د صلح په سندرو او چېرته ځمه دا خپل ځان زندی کومه چېرته ځمه دا خپل ځان زندی کومه زه نور ځایه له ژونده تنګ یم ملګرو قربان خبرین صاحب بس د غزل نه مخکې درته یو څو بنده ویمه نوي دي چې درد به مې په زړه کې روان پاتې وي درد به مې په زړه کې روان پاتې وي ټول خلک به ماته حیران پاتې وي او پرېږدی چې ښه په ځیر کاته وکړم بیا به مې په زړه کې ارمان پاتې وي او وخت سره به دفن هدیره کې یم وخت سره به دفن هدیره کې یم ما نه به د کلي جانان پاتې وي ډېر ښه یو ځل بیا دغه ووایه ډېر قربان وخت سره به دفن هدیره کې یم ما نه به د کلي جانان پاتې وي د یوټیوب او پاڼې درنو لیدونکو په دې هیله چې له دې پروګرامه به تاسو ډېر خوند اخیستی وي تر بل او دغسې پروګرام په لوی سیکشن ته راسپارو تاسو ته ښه وخت او ښې شېبې